لرو بنا د افغان موږ د محمود غزنوي تاریخ داستان لرو بنا د افغان لرو بنا د افغان بنا د افغان لرو بنا د افغان نوې تکتیک لرو قوي عزم ایمان لرو بنا د افغان لرو بنا د افغان شرعي نظام نبیزو د حق کاروان لرو بنا د افغان لرو بنا د افغان د شریعت په خاطر د امارت په خاطر تیریو لسره مونږه د شهادت په خاطر د مو هدف دې هدف دې لرو یا لرو بنا د افغان لرو بنا د افغان بنا د افغان لرو بنا د افغان د مو هدف دې هدف دې لرو یا لرو بنا د افغان لرو بنا د افغان بنا د افغان لرو بنا د افغان نوې تکتیک لرو قوي عزم ایمان لرو بنا د افغان لرو بنا د افغان شرعي نظام نبیزو د حق کاروان لرو بنا د افغان لرو بنا د افغان په مؤمنانو باندې په مظلومانو باندې چا چې يرغل کړی دی د افغانانو باندې ځواب په څوک ورکوو هغو ته غازیان لرو بنا د افغان لرو بنا د افغان بنا د افغان لرو بنا د افغان ځواب په څوک ورکوو هغو ته غازیان لرو بنا د افغان لرو بنا د افغان بنا د افغان لرو بنا د افغان نوې تکتیک لرو قوي عزم ایمان لرو بنا د افغان لرو بنا د افغان شرعي نظام نبیزو د حق کاروان لرو بنا د افغان لرو بنا د افغان کړل نړیوال محیران په خپل جدال محیران سیاست میدان کې په لوړ کمال محیران ماشاءالله د امارت اسلامي مجاهدینو کاروان په تیریدا دا اجي ماما دا خلکو خو ویلې چې ټوله وسله پاکستان ته ورکړه او مټرانې پاکستان ته ورکړه دا خو ماشاءالله وګوره هغه ټوله د پاکستان غلامانو دغه تبلیغات کوي ول دغه شانګه د موږ پاکستان ته بوتله طالبان مجاهدینو بوتله ټوله سامان مجاهدینو دا د خوندې کړی دي که د مجاهدین دا د استفاده دي د افغانستان مجاهدین دي دا که په قراره سوله هغه د پاکستان غلامان به یو هم په قراره نه پرېږدي ګرده به د افغانستان نه وځي انشاءالله انشاءالله نو تاسو ته خو نو معلومات کېده نو تاسو خو دي چې خلک یاست تاسو خو به لیدل کوم مټران خو به نه تله پاکستان ته یا خود موږ د اوسه پورې دا شی نه دی لیدلی نه دی چې موږ پاکستان یعنې دا ټول تبلیغات و دا ټوله تبلیغات و نه دی چې د اول دا تبلیغات و چې بولدک یې ونیوي بولدک دا ول څو سوه مړي پراته دي هغه شپږ اووه کسان هغه دوی مردار شوي په دغه ځای باندې پاته ول نور ته شی نه ول نه دی اوس ته دا ته وګوره الحمدلله دا شاوخوا ته د مجاهدین ته وګوره ودې سلاو ته داسې مخ ور واړوه نه دی څه ده کم ماشاءالله ماشاءالله بیخي بې اندازې زیات مټران لاړل کم از کم په زرهاو مټران دا ښه ښه ټانګان نو بس الله دې دا غټه فتحه د افغانستان د مسلمانانو لپاره همیشه قایم او دایم کړي او دا ډېرې یوه تاریخي ورځې دي نن د استقلال دومه ورځ داسې د نړۍ لویه امپراتوري په افغانستان کې ونړېده وشرمېده او انشاءالله العزیز بل داسې کوم هېواد به بیا دا جرأت ونه کړي چې په ګران افغانستان باندې یلغر وکړي او یا د اشغال په نیت دلته لاړ شي دا ټول د شهیدانو برکت ده د غازیانو دا 20 کلو د برکت ده چې دوی کوم مثلا سختۍ یې تېرې کړې کړاوونه یې تېر کړل او د الله د دین د خاطر باندې سختۍ وزغملې نو دا د شهیدانو